السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن ورځ به د خوبونو په تعبیر کې دا مهمه موضوع وڅېړو. په خوب کې شنه باغونه یا شنه ځایونه لیدل څه معنا لري؟ که تاسې دا خوب لیدلی وي نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. په خوب کې شنه باغونه یا شنه ځایونه لیدل د ډیر خیر، برکت او سوکالۍ نښه ده. شنه باغونه معمولا د امید، هوساینې، ایمان، روحانیت او د دنیا یا آخرت د نیکمرغۍ سره تړاو لري. که یو څوک شین باغ یا شنه ځمکه په خوب کې وویني نو دا ښایي چې د هغه زړه د سکون، د ژوند پرمختګ یا د یوې هیلې د پوره کېدو اشاره ده. که باغ پاک، ښایسته او منظم وي نو دا د نیکو عملونو او پرهیزګارۍ علامه ده. که باغ ته داخل شي نو دا ښایي چې د جنت د نیکمرغۍ یوه نښه ده. که باغ وچ و یا شنه ځایان وران شوي وو نو دا ممکن د امیدونو له منځه تلل یا د یوې موقعې له لاسه ورکولو معنا ولري. پای. نو ګرانو کتونکو، شنه باغونه د خوبونو په دنیا کې ډیره ژوره معنا لري. که تاسو هم کله دا ډول خوب لیدلی وي نو خپله تجربه را سره په کمنټ کې شریکه کړئ او مه هیروئ سبسکرایب وکړئ، لایک وکړئ او دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ.